وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. ده حضرت عمرو بن شعيب نے روایت ده عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کان یأخذ من لحیته د ګیرې مبارکی ویختبی کټکول من عرضها د پلنونا و طولها او د طولنا نه د دې عرضن بیم د ګیرې ویخته کټکول او طولن بیم د ګیرې ویخته کټکول رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب. د ګیرې مسله د قبضې نه زیات ویخته کټ کول نو دا جایز دی لکه دی حدیث کې تیر شو. په حدیثو کې د ګیرې په باره کې مختلف الفاظ راغلي دي نو 15 الفاظ په حدیثو کې راغلي دي. وفرو ګیرې غټې کوي او اعفو دارنګ ارجئو دارنګ ارخو دارنګ اوفو د دې دا معنا نه ده چې په هیڅ صورت کې د ګیرې کمول نه دی جایز. ګیرې غټې کوي د دې 15 الفاظو معنا ده د وفرو اعفو ارجئو ارخو او اوفو د دې معنا ده چې ګیره غټه کا خو دا معنا نه چې په هیڅ صورت کې کټ کوما بلکې د قبضې نه زیات ویخته کټ کول چې دی دا جایز دی. ابن جریر الطبری په خپل سند سره د حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت کوي چې یو سړی ته حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی ته د قبضې نه زائده ګیره کټ کړه د ځنې نه لاندې د ګیره په قبضه کې ونیسه د قبضې نه چې کوم زائد ویخته دي نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته دا زائده ګیره کټ کړه د قبضې نه زائده. دا یو حضرت ابو هریره زائده ګیره کټ کوله د قبضې نه زائده مصنف ابن ابي شیبه کې د روایت ده. په موطا امام مالک کې د سالم نه روایت ده چې هغه به د احرام د تړلو نه مخکې بریتونه او ګیره د قبضې نه زائده دا به کموله د قبضې نه زائده ګیره به کموله. حضرت علی رضی الله عنه په بارک راضی یاخذ من لحیته مما یلی وجهه دا د مخامخ ندلته به زائد ویخته کټ کول. حسن بصری فرمای كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية ان يؤخذ منها. صحابه بددي اجازت ورکولو چې د قبضې نه زائد ویخته دی کټ کړي. مصنف ابن ابي شيبه اتم جلد او 315 صفحه کې د آثار دي. ابو هلال فرمای چې ما د حسن بصری او د محمد ابن سیرین نه پوښتنه وکړه هغه یو فرمایل چې د قبضې نه د زائد ویختانو په کټ کولو کې حرج نشته. ابراهیم نخعی فرمای كانوا يأخذون من جوانبها وينزفونها يعني من اللحية. صحابه به د ګیرې د جوانبو ویخته کټ کول یعنی د قبضې نه زائد ویخته به کټ کول. حضرت قاسم ابن محمد بم د قبضې نه زائد ویخته کټ کول. د حضرت جابر پر روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو د ببر سر او د ببر ګیری والا کس ولیدلو نو وی فرمایل چې ولی یو کس خپل شکل بدرنګي هغه سړی بیا د سر او د ګیری ویخته کم کړل. امام مالک فرمایي چې لا باس ان يؤخذ ما تطاير من اللحيه وشذ باک نه لري چې دا پراګنده ویخته د ګیری کټ کې. او دارنګ ابن جریر الطبری فرمایي چې ان الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها. یو سړی چې ګیرم داسي پریدي او بالکل کټ کوي نه حتى افحش طولها تر دې چې خډيره وګد شي وعرضها او خډيره پلن شي لعرض نفسه ممن يسخر به. نو د خپل ځان هغه چاته ور پیش کوي چې هغه بد د پوری ریشخند وهي. پوه شو ان شاء الله. نو ګوره دا د ګیری کټ کول په څو اثارو کې مې درته ذکر کړه تقریبا یو لس مې درته د بهر نه ذکر کړه. او یو حدیث دغه ده چې حضرت عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده روایت کوي
چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یاخذ من لحیته نبی علیہ السلام به د ګیری ویخته کټ کول یعنی هغه د قبضې نه زائد به کټ کول من عرضها د عرض نه به کټ کول و طولها او د طول نه به کټ کول رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب نګوره ګیره به څومره اوږدوي په حدیثو کې د اوږدولو دپاره 15 الفاظ راغلي دي وفروا اعفوا ارجئوا ارخوا او اوفوا ګیره اوږده کا دا د کټ کولو حدیث خو مې درته ذکر کړو کټ کول هم راغلی دي یو حدیث نه بلکې 12 حدیث هم ذکر کړو چې د قبضې نه زائد ویخته کټ کوي خو اوږدول هم په حدیثو کې راغلي دي نو ګیره به څومره اوږدوي نو په حدیث کې مقدار نه دی متعین البته د قبضې نه کمول خو د قبضې نه زیات کمول نه دي ثابت د قبضې نه د زائد ویختو کټ کول خو ثابت دي خو صرف ثابت دي او د قبضې نه چې پسیره زیاته کټ کې لکه د مودودیان ځان ته جماعت اسلامي وای او په 15 فوټه فدان کې اسلام نشي راوسته اکثر ګيري کټ دي نو د قبضې نه کمول ثابت نه دي بلکې حرام دي او د قبضې نه زائد 12 حدیث مې درته ذکر کړو چې کټ کېدل ثابت دي خو حکم څه دی نو بعضی وایي چې مباح دي د قبضې نه د زائد ویختو کټ کول څه شي دي مباح بعضی وایي مستحب دي چې د قبضې نه زائد ویخته کټ کې امام نووي فرمایي چې زائد بنه کټ کې بلکې پرېدې وي د بدنماوالي په صورت کې چې انسان ور سره بد ښکاري نو بعضی بیا فرمایي چې کټ کولی واجب دي چې بدنما ښکاري او بعضی فرمایي چې کټ کولی مستحب دي چې کله بدنما ښکاري چې بدنما نه ښکاري نو بیا د زائد ویختو د کټ کولو په باره کې 3 قوله دي امام نووي فرمایي چې نه به کټ کوي بعضی وای مباح دي او بعضی وای مستحب دي چې بدنما نه ښکاري بیا پکې 3 قوله دي پوه شو ان شاء الله امام نووي فرمایي چې نه به کټ کوي بعضی وای مستحب ده چې کټي کې او بعضی وای چې مباح ده چې کټي کې دا د قبضې نه زائد او چې بدنما ښکاري نو بیا بعضی علما فرمایي چې کټ کول واجب دي او بعضی علما فرمایي چې کټ کول مستحب دي وعن يعلى بن مرة ده حضرت يعلى بن مرة روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا يعلى بن مرة فرمای چې نبی عليه السلام په د باندې رنگدار خوشبوئی ولیدله فقال الک امرأة نو ورته فرمایل چې ای بیبي لري قال لا قال فاغسله ثم اغسله ثم اغسله وینځه به وینځه ثم لا تعود رنگدار خوشبوئی پزان ملګوا رواه ترمذی والنسائی وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق الله پاک نه قبلې د هغه انسان المنځ چې رنگدار خوشبوئی لګولې وي رواه ابو داود وعن عمار بن ياسر قال قدمت على اهلي من سفر حضرت عمار ابن یاسر نے روایت ته هغه فرمای چې ز خپل کور ته راغلم د سفر نه وقد تشققت يدايا او زما لسونه چاودیدلیو فخلقوني بزعفران نوغي زما دا چاود لسونه دي کې رنگدار خوشبوئی واچوله فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورغلم فلم يرد علي نبی علیہ السلام ما ته د سلام جواب را نکړو وقال اذهب او ماتیو فرمایل چې لاړ شه فغسل هذا عنكم دا رنگدار خوشبوئی د ځان نو وینځه رواه ابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه د نارینو خوشبوئی هغه د چې بوی غالبی وخفي لونه او رنگ مغلوبی وطيب النساء او د زنانو خوشبوئی چې د ما ظهر لونه هغه د چرنګ غالبی
وخفي ريحه أو بوي مغلوب رواه الترمذي والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره سکة بالضم ضرب من الطيب یو قسم خوشبوئی ده او یا ظرف الطيب د خوشبوئی ډبلو یتطیب منها نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداغه نزان ته خوشبوئی لګول. رواه ابو داود. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه نبی علیہ السلام به سر ډیر غړولو وتسريح لحيته او ګیره مبارک به ډیره ګومنځوله وتسريح لحيته. مخکې حدیث کې تیر شو چې ايام تشتن احدنا كل يوم اول طرف د مشکات کې تیر شو کنه چې نبی علیہ السلام د دینه منع کړی دا چې یو سړی د هر ورځ سر ګومنځي او د حدیث کې راغله چې وتسريح لحيته نبی علیہ السلام به تسریح د لحیه دا به ډیر خوښولو. نو هغه نهي چې دا د تنزیه د پاره د تحریم د پاره نه ده، نو د ترفیه او د تنعم د پاره چې څوک هر ورځ سر ګومنځي نو دا مکروه تنزیهی ده، او چې د ترفه او د تنعم د پاره هر ورځ نه ګومنځي بلکې د دې د پاره ګومنځي چې بدنمخ کار نه شي نو بیا هر ورځ هم ګومنځوي شي. نو تسریح لحیته دویم دا ده چې نبی علیہ السلام به یکسر دهن رأسه و تسریح لحیته، نبی علیہ السلام به ګیره مبارک ډیره ګومنځوله او سر مبارک به ډیر غوړولو. د دینه دانه لازمي چې هر ورځ به غوړولو او هر ورځ به ګومنځوله، ډیرواله هر ورځ ګومنځولو لره مستلزم نه ده. ويكسر القناع او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قناع ډیر استعمالولو. قناع لاندې نکتی لیکله خرقه تلقى على الراس تحت العمامه، هغه ټوټه ده چې په سر اچولې شي د عمامه لاندې. بعد استعمال الدهن ورسته د استعمال د تیلونه، او وقایه للعمامه عن اثر الدهن، د دې د پاره چې دا پګړې دا بچي د آثارو د غوړیونه. مطلب مې دا دی چې د قناع نه د وابیانو څادرونه نه دي مراد. وابیانو ته چې وای چې دا څادر ولی په سره چې نو وای ويكسر القناع، نبی علیہ السلام په سر باندې څادر ډیر چولو. نو دا قناع څه ته وای؟ لاندې نکتی لیکله خرقه تلقى على الراس تحت العمامه، دا به د پګړې لاندې یو ټوټه و. نبی علیہ السلام به چې سر غوړ کړو نو بیا به ټوټه په سر واچوله، بیا به پګړې په سر کړه چې پګړې غوړه نشي. نو دا د وابیانو قناع نه دی مراد. کأن صوبه صوب زیات، داسې به ولکه د نبی علیہ السلام جامې چې دا د تیلی جامې وي. رواه فی شرح سنه. وعن ام هانئ رضی الله عنها قالت قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم بمکه قدمه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مکی مکرمه تراغلو وله 4 غدائر، او د نبی علیہ السلام دا وخت مبارک څلور کوڅې شوی وي. رواه احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه.